قدرمندو او د دې بل مشر راسره هم ناست دي چې هیڅ تعارف محتاج نه دی. هدایت الله صاحب کوم چې د دې علاقې یو لوی نوم لرونکی دی. اول خو تاسو ته خپل پروګرام کې ستړي مشي هرکلی ویم او ستړي مشي سره چې کوم دی دا غوښتنه نه ډایرکټ هم درکړم چې د اصلاحي جرګې فایدې څه دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بس خدای مو خوشحاله او بل لره او خدای تاسو سره ډېر ښه وکړي چې تاسو موږ د دې خبرو موقع راکړله. زموږ د اصلاحي جرګې موږ په خپل قوم کې چې موږ وایو چې موږ د خپل قوم راغونډ کړو او دې کې مطلب دا دی هلې ځلې وکړو او د دې دا تنظیمونه مطلب دا دی چې د ټول موږ ګورو داسې که نه چې ډېر تنظیمونه جوړ شوي دي. نو موږ هم د دې خپلو خواجې خېلو راته یو تنظیم پاتې شوی دی د هغوی نه د مشرانو نه. نو اوس موږ وایو چې دا موږ مخ پر وړاندې بوتلی کړو. نو او بیا بل غټه خبره دا ده چې موږ پکې شکر الحمدلله اصلاحي جرګې ډېرې وکړلې، ډېر روغ یې پکې وکړلې، ډېر مطلب دا دی کوششونه مو وکړل، ډېر نوار روکې پکې ډېرې وشولې او ډېر هم شکر الحمدلله چې روغ کړل الحمدلله. او موږ نور هم کوشش کوو په دې کې موږ ایله یو بل وپېژندله، زموږ د کشرانو یو بل وپېژندله. د دې نه مخکې خدای شته که موږ یو بل داسې خاص پېژندلي، خو چې کله دا تنظیم جوړ شوی دی نو الحمدلله موږ ډېر یو بل وپېژندل او انشاءالله کوشش به دا وي چې انشاءالله موږ د دې ټولو خدمت وکړو. او موږ په دې قوم کې غریبانان هم ډېر زیات دي او زموږ دا کوشش دی انشاءالله العزیز چې موږ د دې خپلو غریب وروڼو سره مدد وکړو او دا ځان ته رانږدې کړو. بس دغه هم یو څو خبرې دي ځینو. قدرمندو مخکې هم زه مختصر خبرې به کوو چېرته مو ځای مناسب